د هر څه درسره منمه. ګوره قومندان صاحب، په هغو باندې داسې بد وضعیت شروع ده چې هغه له اوسه پورې مشر منظور پښتون راوتی نه شي. داسې نور ملګري نه شي راوتی چې د هغوی په خپله اوس ګرفتار دي، هغوی په خپله نیسي. ګوره قربان، هغوی په خپله دومره په سخت حالاتو کې دي د حد نه سوا. بیا یې وویله چې د واتساپ شخصي یو شمېره به خپرول کېږي چې هره تاڼه په هر ځای کې مشکل افغانانو ته دوی به تر تاڼې ته به هم ورسره ځي، تر ججه پورې، تر هر ځای پورې ځي چې هر مشکل. زه دا نه وایم چې مشکل نشته. ګوره بیادره د منظور پښتون د یوې ګوره د منظور پښتون د یوې سرې خولې په خاطر زما په خوست کې نختر ځوانان بې عزته شول، نختر ځوانان شهیدان شول. یو دی که خوښ راکړه قربان دې شم. نن ولې دا غیرت په دې پښتنو کې نشته چې هلته دغه ګوره لر خو یو افغان وایي که نه، صحیح ده که نه؟ ټول یو افغانان، ټول وروڼه یو، صحیح ده؟ نن چې په پاکستان کې د ما خویندې بندي دي، د ما افغانانو سره دا کوم ظلم کېږي. پی ټي ایم ولې نه راوځي؟ که منظور پښتون نشي وتی، بل نشي وتلی، ځوانان خو داسې ځوانان دې اوسي که نه؟ د تاسې په لهجه دا احتجاج په دې وکړي که نه؟ احتجاج هم نشي کولی. قومندان صاحب احتجاج یې هم وکړو. ګورئ مشر منظور ویلې د اروپا په ټولو ښارونو کې هغه احتجاج اعلان هم وکړو. اروپا کې هم دا زه کوم، خبرې ته غوږ ونیسه. په اروپا کې هم زه کوم، په هر ملک کې زه کوم، ته یې نشي کولی. د هر ځای چې دغه کومه احتجاج شوی، غونډه شوې ده، همدا د خپله افغانانو کړې ده، هغه د پښتنو خو نه ده کړې. د سره منم قومندان صاحب. یوه خبر درته کومه، ګوره قسم ده دا کنځا او دا شیان قسم ده که تا سره خواهم کې ډېر احترام درته لرم. دا ټول د زړه تار د پوس دي. پوزونه دي وروره چې ته راځې د ما مشر والا ټویټر کې دې میټاځي کوم، په فیسبوک او واتساپ کې دې مو کوم. ټول په کور کې باګۍ ناسته یو پنجاب بس خبره خلاصه. تو یې وایې که نه یې منې راغلی د وروره د مګه مشر په ټویټر کې پیام څنګه مبارزه وکوئ، راووځئ، مذاکره چغې ووایي که نه. د افغانانو په جرمني کې وروره بیرغ تاسو مردار بیرغ یې راښکته کړ، تاسو یو ځانه غیرت نه پیدا کېږي چې مشران د باګۍ کې نه ولي. او دغه مشران د باګۍ کې نه ولي دي، دا کشران خو دې راووځي که نه سړکو ته. اورم، ووایه وروره، ووایه. صاحب خیر جوړې خیر یم. ډېره حوصله به کوې قومندان صاحب، لږ نه ډېره. نن کار ته راغلی د حوصله به کوې لږ نه ډېره. قومندان صاحب په جمهوریت کې موږ تاسې افغانیان راغلل، په جمهوریت کې برحاله جمهوریت کې راغلل، په خپله به دې لیدلي، په خپله به دې کتلي، مې برحاله راغلل، په تورخم باندې راغلل، په ذوالجلال په بولدک وتلي یې بېرته. خبرې ته غوږ ونیسه. یو زما پر دې باندې بحث، زما پر دې باندې ګوره شمسه هغه زمانه مې تا خبره صحیح شوله. خبرې ته غوږ ونیسه، بیا دې قطع کوم، خبرې ته غوږ ونیسه. دې خو په موضوع کې وروره ګوره همداسې خو ټاره ده وروره ګوره، تاسې بل شعر غږوئ. یا وروره زما پر دې نشته چې مهاجر راشړي که نه راشړي. زه هم راشړی یم، داسې دوه په دې که ویش کوه، مشکل نه لرم. زه دا وایم چې دا تا او ما ناري ولې لر روبر یو افغان، لر روبر هېڅ مور بحثم داسې په مورخینو وټم خبره داسې کوم چې اوس ولې هغوی نه جګېږي مردګاوان چې نه ده د یو کوشتېزن دپاره به موږ نه ده په کابل کې او په کندهار کې او په خوست او پکتیکا کې په هرات کې به همدا بندي کړه. نن چې د تا پېغلې، د تا خویندې، د تا میندې بندیانې دي، ولې دا مظاهره نه کوې؟ ولې غږ نه پورته کوې؟ ولې د غږ نه پورته کوئ؟ دا روبر د دې دپاره چې صرف علي وزیر بندي شو، زخمي وزیر بندي شو، پلانکه خان وزیر بندي شو، بشتانکه خان کوشتېزن بندي شو، مظاهرې به هم کولې. نن چې د خور مور بندي ده، مظاهره نه کوې. نن چې د واړه ماشومان په زندانونو کې مړه دي، د جنازې د ښخولو، د جسد د دفن کولو اجازه نه ورکوي، د هغې لپاره ته په مظاهره نه کوې. چې هر چا نن نشته ویلی چې لروبر د هغه مور وهئ، هر چا چې ویل چې لروبر یو افغان د هغه خور وهئ. لروبر یو پنجاب، په افغانستان کې د پنجاب جنرالان هغه دي، واکداران دي. خبره ختمه. چې څه لپاره لروبر نارې وهئ؟ په کوم اساس یې وهئ؟ ولې یې وهئ؟ جواب راکړئ که نه.
څنګه ته تر اوسه پورې نه ته څه رقم که د پنجاب دلته حاکم نه ده ولې ته نشې کولی د یو ملک سفارت په افغانستان کې نشته ده د افغانستان سفارت په یو ملک کې نشته ده د افغانستان سفارت په پاکستان کې ده د پاکستان سفارت په افغانستان کې ده دا دوه هېواده یو بل کې سفارتونه لري ته څنګه پنجابی اماراتاني چې ته نه د وزارت هغه د سفارت ورته تړي نه سوځی نه ولې نه سوځی په کوم اساس یې نه سوځی خو معنا دا چې دلته لر او بر یو پنجاب دلته لر او بر یو پنجاب حاکم خبره ختمه نه د پی ټي ایم نه ګیله کوم نه د ورورګله وزیر نه ګیله کوم نه د ورورګله داوړ نه ګیله کوم هېڅ چا نه ګیله نه کوم دغلته مې راغلی یم ګیله د هغه چا کوم چې هغوی نه ده دینه منکر دي چې لر او بر یو پنجاب نه که څوک وایي چې لر او بر یو پنجاب نه ده راسئ ماته سپینات راکړي پر دې به بحث راکړي په بل شي بحث نه منم زه وایم چې لر او بر یو پنجاب دي که څوک وایي چې لر او بر یو پنجاب نه ده ماته قناعت راکړي مهرباني چا څوک واقعیت ته قومندان صاحب لر او بر یو پنجاب اوکې قومندان صاحب تا خو موږ اول تایید کړه چې تا کومه خبره تا په خبره کې خو موږ څه نه دي ویلي چې تا یا غلطه خبره کړې ده مثال یا غلط بحث راخیستی ده یا په غلط بحث غږېږي چې په موږ کې دومره نر او پښتو غیرت وای خو موږ په دې خپلو مجرو پوښتنه کړې وای چې لر او بر نه وای خو ګوره قومندان صاحب یو ټکی دا په لارې کې دا نن سبا یې سخت افسر اخیستې ده په والله قومندان صاحب بیا یې افسر اخیستي یو کندهاري ځوان به هم زه وغږېږي تا احساساتو ته زه سلام کوم او زه نه ته یم چې تا بده خبره وکړله